احترامات دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړه د صحت او د عافیت جامې پر تن ولرئ. دا دی زه عزیز هجران تاسو سره د پکسل لاب کورس په 4مه ویډیو کې حاضر یم. نو خدای دې وکړي چې تاسو روغ او جوړ اوسئ. راځو دوستانو، مونږه پرون په بله ویډیو کې چې کوم په تېره ویډیو کې مونږه د دې پنسل په لیکه باندې کار کړی و، په دې آپشن باندې چې دکې ما تاسو ته ټول آپشنونه در وښودل. نو دوستانو راځم نن په دې بل آپشن باندې کار کوو. دا کوم د سیټینګ نښه چې تاسو ګورئ د سکرین په مخ باندې، نن په دې باندې کار کوو چې دا آپشن کې کوم کوم شیان دي او مونږ سره د پکسل لاب د کورس په ډیزاین کې څه مرسته کولی شي. راځم دې آپشن ته دا خلاصوم. دوستانو دلته ګورئ په لومړي سر کې اول سر کې سټیکرونه دي. دلته به تاسو د خپلې خوښې سټیکر په نښه کوئ. نو دلته به تاسو وګورئ دا 3 آپشنه لري. په دې 3 آپشنونو کې ټولو کې سټیکرې دي. په دې کې تاسو وګورئ چې څومره سټیکرې تاسو کولی شئ چې دلته انتخاب کړئ. ګورئ دې کې خو یو ښه ځانګړتیا دا ده چې په دې کې تاسو کولی شئ چې د ټیلیګرام دپاره، د وټسپ دپاره، د یوټیوب دپاره، د فیسبوک دپاره، همدارنګه نور د انسټاګرام دپاره، ټویټر دپاره تاسو کولی شئ دې نه په اسانۍ سره سټیکر راواخلئ او دلته په دې صفحه کې تاسو دلته کښېږدئ. دوستانو راځم زه دې ته دغه یو هغه درته اخلم، د یو سټیکر تاسو کولی شئ ګورئ چې په اسانۍ سره دلته که چیرې تاسو د وټسپ نمبر ورکوئ نو دې کې تاسو کولی شئ دې څخه استفاده وکړئ. د دې ډیزاین نه تاسو کولی شئ چې په دې کې استفاده ترېنه وکړئ. نو دې کې زغ زیات سټیکرې دي، نور هم شته دي پکې. په دې دویم هغه کې چې تاسو کلیک وکړئ ګورئ دلته به مونږ ته اسلامي سټیکرې راشي. ګورئ په دې اسلامي سټیکرو کې چې ستاسو هر رقم سټیکر خوښېږي تاسو کولی شئ چې د هغې نه استفاده وکړئ. ګورئ دوستانو دا د کعبې شریفې سټیکر دی. تاسو وګورئ چې څومره په زړه پورې کار کوي. نو دا وګورئ چې تاسو کولی شئ چې هر سټیکر نه دې کې استفاده وکړئ. ګورئ که د دې استفاده کوئ دا هم کار کوي درته. نور پکې اسلامي سټیکرې دي چې دا شکل هم شته ده پکې. ګورئ چې په دې ډیزاین باندې غواړئ چې دغه بیکګراوند ځان ته راولئ یا د یو عکس سره دغه سټیکرې کېږدئ نو تاسو کولی شئ د دې نه په اسانۍ سره استفاده وکړئ. بیا دلته په 3 سټیکرو کې چې وګورئ دې کې هم زیات سټیکرونه دي، ډیزاینونه دي پکې. هر یو ډیزاین چې ستاسو خوښېږي تاسو کولی شئ چې دلته په دې سکرین هغه باندې بیکګراوند کې تاسو جوړ کړئ. دا وګورئ دا یو ډیزاین شو. فرض کړئ یو ډیزاین جوړوئ نو دې کې هر رقم ډیزاین چې ستاسو خوښېږي هغه تاسو کولی شئ. فرض کړئ زه غواړم دغه د ګلانو ډیزاین د خط په دغه سر کې د ما سره راشي. ګورئ دا به په دغه ځای کې ما سره پاتې شي. ګورئ څومره لوکس ښکاري. نو راځم بیا به همدې ځای کلیک کوم. دلته په دې غاړو کې تاسو کولی شئ چې د دې سټیکرو نه استفاده وکړئ. دا به موږ سره د دې چوکاټ یا د دې بیکګراوند په ښایست کې موږ سره کومک وکړي او دا به موږ سره ډېر ښایسته ښکاره شي. تاسو وګورئ دوستانو دې کې هر رقم سټیکر شته. که غواړئ چې دغه سټیکر هم راولئ نو دې باندې به بیا کلیک کوئ. دې په 3 سټیکر ته به راشئ. کله چې 3 سټیکر ته راغلی په دې کې دا د قلب نښه چې کومه تاسو ګورئ نو د دې نه هم تاسو استفاده کولی شئ. دا په هر ځای کې استفاده ترېنه وکړئ. که دې ځای کې راولئ ګورئ نو تاسو کولی شئ چې د دې ځای نه استفاده وکړئ. هر رقم ډیزاین چې ستاسو خوښېږي تاسو کولی شئ چې په دې ځای کې ځان ته یو لوګو غوندې یوه نښه پرې جوړه کړئ. دا زه اوس غواړم دا د پښتو پکسل لاب کورس دی. زه غواړم چې دغه د لاس دغه نښه د ما سره راشي ځکه دا د لیکلو یو ډیزاین دی یا د لیکلو کورس دی او د لیکلو بینر دی. زه غواړم چې دا پکې راولم د دې قلب په ځای. نو څه کوم دوستانو راځم په همدې باندې کلیک کوم. دا به اتومیټیک ډول سره موږ ته د لاس په هغه باندې وګورئ دا په دې شکل کې موږ سره دلته جوړ شي. ګورئ که تاسو سایز کوچنی کوئ هم نو کوچنی کېږي دې ځای کې سایز. دا وګورئ دوستانو څومره ښه ښکاري. نو
دا که زه غواړم چې دلته د پاتې شي ما سره په همدې بیکګراونډ کې نو په دې باندې دلته تاسو کلیک وکړئ دا به دلته پاتې شي موږ سره او که غواړئ چې دا د بیکګراونډ په دې سنډ کې راشي چې داسې ښکاره نه شي چې دا لاس مثال دلته ساختګي ده یا نه داسې په دې کې خسل شوی دا وکس نه ویستل شوی نو تاسو کولی شئ چې دلته دا پرېږدئ ګورئ نو دا د سټیکرو برخه وه خدای دې وکړي چې تاسو د سټیکرو په دې برخه باندې پوه شوي یاستئ دکې بیا نور هم ډیزاینونه چې د ډیزاین په هغه کې تاسو کولی شئ په دې کې کار وکړئ ګورئ دې کې وړې وړې دلته ډیزاینونه نور هم شته دغه واړه هغه تاسو وګورئ سټیکر چې تاسو کولی شئ دا دلته په دې ډیزاین کې داسې راولئ سایز یې دلته غټ کړئ داسې دا د شمع ډیزاین دی یعنې شمع کولی شئ چې تاسو په دې بیکګراونډ کې ځان ته راولئ تاسو ولې دوستانو دا بل اپشن چې تاسو ګورئ دا موږ سره دا بل اپشن چې ګورئ دا د عکس داخلولو دی که تاسو سره په ګیلري کې داسې یو عکس وي او تاسو یې غواړئ چې په دې بیکګراونډ کې د موږ سره راشي نو تاسو کولی شئ چې د دې ځای نه هم څنګه وکړئ استفاده ترېنه وکړئ نو که ستاسو هر رقم ډیزاین خوښېږي مثال تاسو کولی شئ چې دلته یې راولئ زه فرض که غواړم دا د پښتو پکسل لاب یو هغه دی بیکګراونډ دی نو زه پکې غواړم چې داسې یو ډیزاین چې پکې راولمه نو ما سره اوس چونکې ډیزاینونه په دې موبایل کې نشته دی نو زه غواړم چې مقصد یو آپشن دلته یو تصویر راواخلم تاسو ته چې تاسو فرض که زه دا غواړم دغه د معرف لوګو دلته ځای په ځای کړم نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دې ځای کې دوستانو تاسو سره به دا اټومیټیک هلته لاړ شي دې ځای ته ګورئ دا به موږ سره په دې بیکګراونډ کې که تاسو غواړئ چې دا په ګډ ډیزاین کې راولئ نو سایز به یې کوچنی کړئ داسې غټ به یې کوئ تر څو دا د معرف لوګو په دې ځای کې برابر راشي ګورئ تاسو کولی شئ چې ډېر په هغه ډیزاین سره دا سیسټم دلته ورته جوړ کړو په دې باندې کلیک وکړئ ګورئ دا به موږ سره دلته په دې شکل کې راشي که تاسو سره هر یو قم ډیزاین وي په ګیلري کې در سره وي او تاسو غواړئ چې دا د موږ سره دلته په دې بینر کې راشي نو تاسو کولی شئ چې د دې ځای نه هم څنګه وکړئ استفاده ترېنه وکړئ ګورئ دوستانو دا څومره ښه ښکاري مثال دا خو ما همداسې درته وښوده تاسو کولی شئ چې هر رقم تصویر غواړئ خپل عکس غواړئ بل ډیزاین غواړئ چې دلته جوړ کړئ نو تاسو سره چې په ګیلري کې کوم هسې عکسونه پراته وي نو تاسو کولی شئ ته په اسانۍ سره په دې کې دلته کېږدئ او که هلته نه غواړئ دوستانو دا غواړئ چې دې غاړه کې د ما سره دلته راشي نو په دې ځای کې کولی شئ یا په دې منځ کې ځکه دا د معرف ټاپه ده پکار چې دلته په دې ځای کې دې راشي ګورئ تاسو کولی شئ دوستانو دلته په دې ځای کې ترېنه استفاده وکړئ او دا دلته په دې بینر کې دلته پرېږدئ تاسو پوه شئ دوستانو د عکس په داخلولو باندې چې عکس مونږ کومه چې داخل کو دلته په دې بینر کې راځم دا بل آپشن ته دا د رسمول آپشن دی چې په دې سره تاسو کولی شئ یو څه رسم کوئ او دلته د قلم سایز او اندازه او هر څه تاسو کولی شئ ګورئ منځ ډکوونکي لیکئ په دې باندې تاسو کولی شئ چې یو څه ولیکئ او هغه دې هلته مثال په هغه بیکګراونډ کې تاسو سره راشي نو دا دومره دوستانو په کار نه راځي دغه آپشن نو زه راځم دلته په دې بل آپشن ته دې بل کې وګورئ دوستانو دلته شکلونه دي په دې چې کله په دې تاسو کلیک وکړئ بیا ورباندې دلته کلیک وکړئ دوستانو تاسو به دلته شکلونه راشي ګورئ که هر رقم شکل تاسو غواړئ دلته د موږ سره د سکرین په مخ کې راشي یا مثال زه غواړم چې یو شکل راوړم او په هغې کې د خپل نمبر ولیکم نو تاسو کولی شئ چې د دغې آپشنونو نه کار واخلئ دا هم شته د ستوري والا شکل غواړئ هغه ستوري تاسو ډیزاین ورکولی شئ رنګ ورکولی شئ چې کومه چې ډیزاین تاسو په کار وي په دغې کې تاسو کولی شئ دا په بیکګراونډ کې استفاده ترېنه وکړئ زه اوس راځم فرض که دغه ډیزاین زه غواړم چې دلته د ما سره په سکرین کې راشي دلته سایز مثال تاسو غواړئ چې دغه سایز غټ کړئ نو هم کولی شئ دلته رنګ ورته ورکول کېږي دوستانو چې تاسو کوم څه رنګ غواړئ دې ته رنګ ورکړئ نو رنګ هم څنګه کولی شئ ورکولی شئ نو تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره دغه ډیزاین ته دغه ځینه رنګ ورکړئ نو تاسو ولیدئ دوستانو د دې ځینه څومره ښه یو ډیزاین د دغه ځینه جوړېږي پکې چې هر رقم تاسو غواړئ هغه ډیزاین پکې کولی شئ چې د دې ځینه استفاده وکړئ دلته لاندې بیا د
دیوال غټوالی او د هغه ورکول شوی ده ورته چې تاسو کومه څه غواړئ د دیوال غټوالی ورته ورکړي رنګ ورکړي ورته او د دې ځینه تاسو غواړئ چې مثال دې ته لاندې سوری ورکول شي نو تاسو کولی شئ چې د دې ځینه استفاده وکړئ. راځم زه د دې ځینه بېرته بیک کېږم. دلته یو بل اپشن دی چې ډیزاین جوړونکي لیکي چې دلته اوس ما سره فعلا هغه بیکګراوند برابر نه چې زه تاسو ته دا وښیم چې دا په کوم ډیزاین سره کېږي خو په دې سره تاسو کولی شئ چې ځان ته ډیزاین جوړونکي لیکي جوړه کړي چې موږ سره د فرض کړه دغه پښتو پکسل لاب ډیزاین ما لیکلی دی دا د ما سره مثال زه په دې ډیزاین کې دا جوړ کړم چې هر رقم دا تاسو جوړولی شئ خو ما تاسو ته هلته په اسانۍ سره دروښوده چې موږ دغه پښتو پکسل لاب کورس څنګه ولیکلو. بله اپشن چې دا دوستانو تاسو وګورئ دلته دغه بل اپشن چې دوستانو تاسو ګورئ اشاره ورکوونکی دې سره تاسو کولی شئ چې دې ته ویکټور ورکړئ یا نښه چې شته ورکوي کله چې تاسو د یو څه په اړه معلومات لیکئ یا ادرس ورکوئ نو تاسو کولی شئ چې دلته د دې په واسطه سره دې ته نښه ورکړئ. دلته دغه نښې ته تاسو وګورئ د اشارې د پای سایز دلته وګورئ په دې لاندې اپشنونو کې دوستان تاسو کولی شئ چې د دې لاندې هغه پاس سره او لاندې هغې څنګه راشي موږ سره ګورئ دلته کولی شئ چې د دې ځای کې هر رقم استفاده وکړئ ترېنه او دې ځای کې مثال غواړئ چې په دغه شکل کې د ما سره دا راشي او که دا نه غواړئ دې شکل کې د راشي نو تاسو کولی شئ چې اسانۍ سره د دې نه استفاده وکړئ. لاندې دلته د رنګونو هغه د دوستانو تاسو کولی شئ دلته رنګ ورته ورکړئ چې هر رقم رنګ ستاسو خوښېږي نو تاسو کولی شئ چې دې ته په اسانۍ سره رنګ ورکړئ ورته نو هر رقم رنګ تاسو کولی شئ چې په دې ډیزاین کې دې ته ورکړئ. نو ګورئ دوستانو تاسو ولیدو چې دا په کومه څه ډیزاین کې دا راغی نو موږ تاسو دلته ګورو چې دغه پښتو پکسل لاب کورس ته ما دغه ویکټور ورکړو چې دلته مې اشاره وکړه. نو دلته دوستانو ډېر نور ډیزاینونه هم شته چې دلته تاسو وګورئ دوستانو دلته به ډېر ډیزاینونه تاسو وګورئ په دې کې دا د اشاره ورکولو ډیزاین دوستانو تاسو په دې باندې خدای دې وکړي چې پوه شوي یاستئ. نو ویډیو موږ سره اوږدېږي دوستانو تاسو که چېرته دغه ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو تاسو د نورو دوستانو سره شریک کړئ تر څو نور هیوادوال د دغه څخه برخمن شي. نو دغه ویډیو په اخر کې در سره لایک او سبسکرایب کړئ. تاسو تر بلې ویډیو پورې په لوی او بخښونکي خدای سپارم هر چیرې چې اوسئ خوشحاله آباد او سوکاله اوسئ د الله په امان.